پاکستان څنګه له افغانستان نه وډار شو؟ سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. 2 کاله کېږي چې له افغانستانه ویریږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام دفاعي اتل انګلستان ته د 9 شپېتو منډو پر توپیر له ماتې ورکولو وروسته د پاکستان پخوانی الراونډر عبدالرازق د دوشنبې په ورځ د پاکستان لوبډلې ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو لوبو کې د افغانستان د سترې ننګونې لپاره د ځانونه چمتو کړي. د جیو نیوز د راپور له مخې نوموړي په دې باور دی چې د دواړو لورو ترمنځ د سیالۍ په څنډه کې به پاکستان له افغانستانه ویره ولري. پاکستان او افغانستان به د اکتوبر پر 23مه نیټه د راتلونکې اونۍ دوشنبې د هند په چینایي ښار کې له یو بل سره مخ شي. عبدالرازق ویلي، زه فکر کوم چې موږ په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان څخه ویره لرله، سره له دې چې افغانستان د ګټلو په حالت کې و. د نسیم شاه له کبله څو ځلې یې د پاکستان پر وړاندې ته ماتې ورکړه. دا ښیي چې دوی یو ښه لوبډله ده. هغه زیاته کړې د افغانستان باور هغه وخت نور هم ډیر شو چې دوی د هند پر وړاندې ښه لوبه وکړه او د خپلې توپ اچونې لپاره یې ټینګه مبارزه وکړه. په ځانګړې توګه دې ته پر پام چې دوی د انګلستان پر پرتله ښه لوبډله ده. پاکستان به د اکتوبر پر 20مه نیټه له استرالیا سره د افغانستان له لوبې مخکې لوبه کوي. افغانستان د یکشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې انګلستان ته پر 9 شپېتو منډې ماتې ورکړه. دا د نړیوال جام په تاریخ کې د افغانستان 2مه بریا ده. د دوی لومړۍ بریا په 2015 کال کې د سکاټلند پر وړاندې په نیوزیلند کې وه. دا لومړی ځل ده چې افغانانو په یوه ورځنۍ نړیواله لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکوي. افغانستان به سبا چهارشنبې د هند په چینایي ښار کې خپله بله لوبه له نیوزیلند سره کوي.